او دا جوار به هغه چا غوښتي چې قوم به نه درلودي، ضعیف او بې کسبه و، نو به د یوه قوي نفر څخه جوار غوښتي او بیا به د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه. که دا جوار نه وای، قانون د ځنګلو هر زورور به کمزوري خوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قوم درلودي، مګر خپل قوم تکلیف او آزار ورکاوه، او هغه د صلی الله علیه و آله وسلم څخه چې دفاع کول د اکا ابو طالب هم وفات شوی دی. نو ځکه اوس د بل چا څخه جوار غواړي، ځکه که د یوه قوي سړي جوار نه وي، هر رذل او باش او لچک و د صلی الله علیه و آله وسلم ته اهانت او سپکتیا ورسولی سي. نو یې د اخنس ابن شریق څخه جوار وغوښتي، مګر اخنس ویل زه د قریشو په مقابل کې وچاته جوار نسم ورکولی، چې دا په حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رد او منفي جواب. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر وهي چې د قریشو د سردارانو څخه به څوک وده ته جوار ورکړي. نو یو سهیل ابن عمر ته نفر ولېږي. سهیل هغه څوک دی چې د حدیبیې صلح یې ولیکل او د مکې مکرمې د سردارانو څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سهیل څخه جوار وغوښتي. سهیل ویل زه د بني عامر څخه یم او بني عامر پر بني کعب جوار نور کوي. د سهیل د طرفه هم د رد او منفي جواب راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر کوي چې څوک به زما ساتنه پر ذمه واخلي. بیا یو مطعم ابن عدي ته نفر ولېږي. که څه هم دغه مطعم د اسلام ډیر شدید دشمن و، مګر بیا هم د شرف او عزت موضوع وده ته ډیر اهمیت درلودی. نو کوم وخت چې وده ته وویل سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا څخه جوار غواړي، دی هم موافق سو، ویل ښه دی. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې هو ته زما په جوار کې یې، ساتم دي. نو یې خپل قوم او زامن راوغوښته، ویل اسلحه مو در واخلي او د کعبې شریفې پر کنجان ودرېږي. ما و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته جوار ورکړی دی. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږي چې مکې مکرمې ته داخل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره و مکې مکرمې ته داخل سو، تر څو چې و مسجد الحرام ته ورسېدی. مطعم ابن عدي پر خپل بوده سپور و او په لوړ اواز یې غږ کړ: یا معشر قریش، ما و محمد ته جوار ورکړی دی چې ستاسې څخه هیڅوک تیری او تجاوز پر ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود ته ورغلی، هغه یې مسح کړي، طواف یې پر وکړي او 2 رکعات لمونځ یې ادا کړي. بیا نو خپل کور ته رهي سو. مطعم ابن عدي او د ده زامن په اسلحه بار ورپسې دي، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ننوتی. ابو جهل په دغه وخت کې د مطعم ابن عدي څخه پوښتنه وکړه، ویل ته د محمد تابع یې که مجیر؟ غواړي چې ځان ته معلومات وکړي چې تابع یې یعنی مسلمان سوی یې او که جوار ورکړی دی. مطعم ابن عدي ویل جوار مې ورکړی دی. ابو جهل ویل که دې ویلي وای چې تابع یم، په والله دغه اوس په جنګ در سره درېدلو، مګر دا چې تا جوار ورکړی دی دا ستا کار دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د مطعم ابن عدي په جوار کې ژوند کاوه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مطعم دغه نیکي همیشه په یاد. د بدر په بندیانو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که مطعم ابن عدي ژوندی وای او دغه بندیانو د اله کېدو غوښتنه یې کړې وای، ما به وده ته ورپرې ایښی وای. مګر د اسلام او دعوت کار ډېر ضعیف دی، په مکه مکرمه کې هیڅوک دعوت نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر کوي چې تر مکې مکرمې د باندې یو څوک پیدا سي چې د اسلام د قوت لپاره د کومک او ملګرتیا وکړي، او دغه کومک کوونکی که هر قوم، هر قبیله او هر چیرې وي مهمه نه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاضر دی چې مکه مکرمه پرېږدي او هغو ته ورسي. د هجرت د 10 کال د ذوالقعدې په میاشت کې چې د 619 میلادي کال د جون آخري او د جولای اولي ورځې وې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف څخه مکې مکرمې ته راغلی چې بیرته د اسلام دعوت پر قبایلو او افرادو عرض کړي. په دغه وخت کې د حج موسم هم ډېر نږدې و چې خلق و مکې مکرمې ته د حج د ادا کولو دپاره د هر ځای څخه په ډلو ډلو راتله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موقع او فرصت د ځان لپاره غنیمت وباله او هر قبیلې ته جلا جلا ورتلی او اسلام یې پر عرضاوه. اسلام او وحدانیت یې رابلل. دا اول کال نه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قبایلو اسلام عرضوي، بلکې دغه د حج په موسم کې و اسلام ته د قبایلو دعوت د بعثت او نبوت د 4 کال څخه شروع. زهري رحمه الله وایي هغه قبیلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام پر عرض کړی دی او موږ ته نمونه رایاد شوي دي داسې دي: بنو عامر ابن صعصعه، محارب ابن خصفه، فزاره، غسان، مره، حنیفه، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البكاء، کنده، کل، حارث ابن کعب، عذراء، هضارمه. خو یوې قبیلې هم اسلام نه دی قبول کړی، او دغه قبیلې چې زهري رحمه الله یې نمونه یاد کړي دي پر دوی د اسلام عرضول
نه په یوه کال کې وه او نه د حج په یوه موسم کې وه، بلکې دغه د اسلام عزول د بعثت د 4 کال څخه بیا د هجرت د مخه د حج تر آخري موسمه وه. او دا هم نسو تعینولی چې په کم موسم کې پر کومو قبیلو اسلام عرض کړی دی. کم وخت چې به د حج موسم شروع سو او د شاوخوا څخه به د عربو قبیلې د حج لپاره راتلې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر دغه قبیلو ګرځېدی، د یوې قبیلې څخه به بلې ته ورتلی او اسلام ته به دعوتول. یو صحابي چې د انصارو څخه دی هغه روایت کوي که څه هم په هغه وخت کې پر هغه خپل کفر او شرک هغه وایي د حج په موسم کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي چې د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته ورتلی او اسلام یې پر عرضاوه. خو تر شا یو نفر په پسې و، د هغه نفر علامې بیانوي او وایي سپین پوستي سړی و، 2 کوڅې یې درلودې، په سترګو چپک و. کوم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت د خبرو څخه فارغ سو نو به دغه سړی ولاړ سو او ویل به پام کوئ چې د خبرې ونه منئ، دوی درواغجن او د دینه اوښتی دي، موږ د قوم یو، پر هر چا د په حال خبر یو. نور به هم دغه قسمه خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هیڅ نه ورته ویل، نه به منع کاوه، نه به شړي، نه به جنجال ورسره کاوه چې ته ولې راپسې. راوي د قصې وایي ما پوښتنه وکړه چې دغه نفر څوک دی چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې دی؟ ویل دا یې اکا ابو لهب دی، هغه چې د اسلام څخه د خلقو په منع کولو کې تخصص درلودی. د موسم په وخت کې ځان نه به تجارت مشغوله کاوه، نه د دنیا په نورو کارو، بلکې خپل ځان او خپل وخت یې د دغه دپاره وقف کړی و چې خلق د اسلام منع کړي. او پر دې سربیره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه نه ورته ویل، نه منع کاوه. اوس په مختصر ډول سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه پر قبیلو د اسلام عرضول او د قبیلو د طرفه د هغو رد یا جواب درته بیان کړم. اول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني کلب د قبیلې و یوه شاخ ته ورغلی چې بنو عبدالله ورته ویل کېده او ورته ویې فرمایل یا بني عبدالله، الله عز وجل ستاسې د نیکه نوم ښه نوم ایښی دی، اسلام او د الله وحدانیت قبول کړي. خو هغو دا غوښتنه ونه منله. دوهم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنو حنیفه د قبیلې و خیمو ته ورغلی او اسلام یې پر عرض کړي. خو د عربو په ټولو قبیلو کې د یوې جواب داسې بد او ناوړه جواب نو لکه د دوی. دریم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني عامر ابن صعصعه و قبیلې ته چې یوه ډله یې د حج دپاره راغلې وه ورغلی. پوښتنه یې وکړه چې د دې قبیلې مشر او سردار څوک دی؟ خلقو ویل ضیحه ذو فراس ابن صعصعه یې مشر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه غواړم چې ورسره ووینم. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سره کښېنستی، اسلام او د هغه احکام یې ورته بیان کړل، کلام الله یې ورته تلاوت کړ. سړي چې د کلام الله معجز بیان واورېدی ډېر تر تاثیر لاندې سو، نو ویل ته لږ انتظار وکړه. ضیحه ولاړ سو، خپل قوم یې سره راټول کړي او ویل یا قوم، ما ته یو سړی راغلی، داسې کلام یې راته ووایه چې ما په ټول عمر نه دی اورېدلی. ورونو، دا د کلام الله اعجاز دی، معجز او بې مثله دی. ضیحه ویل قسم په الله دغه سړی به د دغه کلام په واسطه پر ټولو عربو غالب او حاکم سي. قوم ویل نو څه اراده لرې؟ ضیحه ویل زما په فکر باید متابعت یې وکړو. قوم ویل ته زموږ مشر او سردار یې، څنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه. نو ده ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ایمان در باندې راوړو، عزت دې کوو، زموږ تورې ستا تر امر لاندې دي، خو په یوه شرط. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شرط دې څه شي دی؟ ضیحه ویل شرط دا دی چې تر تا وروسته به امر زما وي، یعنې تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل امر د الله دی، هر چاته چې د الله خوښه وي و هغو بندګانو ته یې ورکوي، او عافیت او عاقبت د پرهیزګارانو دی. ضیحه ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ د عربو وترو ته غاړې ایږدو، جنګ یې قبلوو او بیا به امریت د بل چا وي، خلافت زما که، متابعت او دفاع دې کوو. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الامر لله یضعه حیث یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. امر د الله جل جلاله دی، هر چاته چې د خوښه وي هغه ته یې ورکوي، او آخرت هم د متقانو دی. څرنګه چې د ضیحه طمع د دنیا او امریت وه او په دې پوهېدی چې اسلام غالبه کیږي، اسلام به پر عربو حاکم وي، نو یې د امریت طمع په سر کې پیدا سوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اسلام قبلوم په دې شرط چې تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت وعده نور سره وکړ، او ده هم اسلام نه کوي قبول، ځکه اصلا دی د ایمان او اسلام راوړلو او اسلام په راوړلو کې صادق نه و، بلکې طمع یې د امریت او دنیا و. کوم وخت چې دغه د بني صعصع ډله
وخپل قبیلې ته ولاړه. هلته د دوی په قبیله کې یو ډېر سپین سړی و چې د خپل ضعف په سبب حج ته نسوای تلای، مګر هوښیار او پوه سړی و. او هر وخت چې به د ده د قبیلې خلک د حج د سفر څخه راغله، ده به د حالاتو پوښتنه ځینې کوله. په دې وار کې یې هم پوښتنه ځینې وکړه چې څه حال مو. قوم د خپل سفر حال ورته ووایه، خو دغه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم قصه یې نه ورته وکړه. سپین ږیري ویل بې له دغه نوره نوې خبره نه وه پیښه؟ دوی ویل هو، داسې د قریشو یو ځوان چې د بني عبدالمطلب څخه ور راغلی او دا یې ویل چې زه نبي یم. موږ یې ودې ته بللو چې د ده سره ودرېږو، د خلکو د ازارو څخه یې وساتو او زموږ سره یې زموږ وطن ته راولو، او موږ د ده غوښتنه نه کړه قبوله. سپین ږیري دواړه لاسونه پر سر کښېښول او ویل ډېر افسوس دي. آیا د دغه شي عوض پیدا کولی سي؟ څنګه مو پرېښاوه؟ دا تر لمر روښانه ده چې دغه نبي دی. آیا تاسې نه یاست خبر چې دا وخت د نبي آخر زمان دی او دغه آخري نبي به هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي، او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر اوسه د نبوت دعوه نه ده کړې؟ دا د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه اول نفر دی چې د نبوت دعوه کوي. په والله خامخا دی نبي دی. عقلونه مو چیرې وه؟ څنګه مو پرېښاوه؟ خو د سپین ږیري خبره چا نه کړه قبوله او د دوی څخه هغه ابدي عزت په لاسه ووتی. ځکه که دوی ایمان راوړی وای، دوی به انصار وای، مګر بدقسمته وه، دا شرف یې نه په نصیب. ورونو، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر قبیلو، پر ډلو اسلام ارزاوه، دغه رنګه پر افرادو او اشخاصو هم ارزاوه، او د ځینو اشخاصو څخه یې ښه او معقول رد یا مثبت جواب حاصل کړی دی چې ایمان یې راوړي او اسلام یې قبول کړی دی. د دغه حج تر موسم لږ وروسته څو نفرو په انفرادي ډول سره ایمان راوړی دی چې اوس به د هغو څو نفرو قصې او د اسلام راوړلو حالات درته بیان کړم. اول، سوید ابن صامت چې شاعر، پوه او هوښیار سړی د عربو د مشرانو د یثرب اوسېدونکی او د اوس د قبیلې څخه و. د ده قوم وده ته د کامل په نامه سره ویل، ځکه په بدن قوي، شاعر، د شرف او نسب خاوند و. دغه سړی مکې مکرمې ته د حج یا عمرې دپاره راغلی و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورسره کښېنستی، ویل یا سوید، زما سره یو څه شی او ښایسته خبرې دي، وایه اوره. سوید ویل نه غواړم چې واورم، ځکه زما سره تر هغه ښې خبرې شته کوم چې ستا سره دي. قانون خو دا و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته ویلي وای چې یو وار یې واوره بیا حکم وکړه. مګر یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ښو اخلاقو خاوند و. ویل ښه، هغه ستا خبرې راباندې واوروه، څرنګه چې ستا سره زما تر خبرو ښې خبرې سته راباندې واوره. سوید هم شروع سو د لقمان حکیم حکمتونه او نصیحتونه ورته وایي. اوس نو لقمان حکیم څوک وایي نبي دی، څوک وایي نه دی، خو په دې کې شک نسته چې لقمان حکیم د مسلمانانو د ادیبانو، حکیمانو او علماو څخه دی، او الله جل جلاله په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. حتی یو پوره صورت یې د لقمان په نامه سره مسما کړی دی. کم نصیحتونه چې لقمان حکیم خپل زوی ته کړي دي، الله عزوجل هغه داسې طریقه ګرځولې ده چې خلق باید د هغه متابعت وکړي. دغه سوید ابن صامت د لقمان یو کتاب پیدا کړی و چې په هغه کې د لقمان د طرفه خپل زوی ته نصیحتونه و او هغه یې په یاد کړي و. د لقمان نصیحتونه خپل زوی ته پر دوه قسمه دي، چې یو قسم یې یوازې په توحید او د الله جل جلاله په وحدانیت کې دي، چې مثال دغه آیات شریف دی کوم چې الله عزوجل د سورة لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یعنی یا محمد صلی الله علیه و وسلم، هغه وخت در په یاد کړه چې لقمان خپل زوی ته په داسې حال کې وویل چې نصیحت یې ورته کاوه: ای زما زویه، الله لره هیڅوک مه شریکوه، بېشکه چې شرک ډېر لوی ظلم دی. او داسې نور هم ډېر نصیحتونه شته چې موږ دغه یو د مثال پر قسم ذکر کړو، او بل قسم نصیحتونه یې په ادب او اخلاق کې دي، چې مثال یې دغه آیات شریف دی کوم چې الله جل جلاله د سورة لقمان په 18 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. او خلق ته په کبر او غرور سره مګوره، او په مځکه کې په ناز او نخرو تګ مکوه، بېشکه چې الله هر کبرجن او فخر کوونکی نه خوښوي. داسې نور هم ډېر مثالونه شته. مقصد دا چې د لقمان نصیحتونه هم په توحید کې وه او هم په اخلاقو کې، مګر خلقو هغه نصیحتونه په یادول او استعمالول کوم چې په ادب او اخلاقو کې وه. د توحید او عقیدې نصیحتونه یې پرې ایښي وو. د سوید سره هم د لقمان هغه نصیحتونه موجود وه چې یوازې د اخلاقو او ادب په باره کې وه. اوس نو بیا دغه نصیحتونه بشري او انساني خبرې وې، په لهجه او اصطلاح د انسانانو وه،
د الهي کلام اعجاز نو پکښ موجود، مګر الله جل جلاله که په قرآن مجید کې د یو انسان خبرې را نقلوي او بیانوي، بیا یې هم لفظ او لهجه د الهي کلام وي، اعجاز پکښ موجود وي. مثلا الله عز وجل په قرآن مجید کې هغه خبرې راته بیانوي چې میږي کړي دي، خو لفظ او لهجه یې هغه د میږي د خبرو نه ده، بلکې الهي لهجه ده، معجز کلام دی او اعجاز پکښ موجود دی. د سوید سره هم د لقمان حکیم نصیحتونه او کلام موجود و، مګر د بشر په لهجه او اصطلاح سره و. هغه اعجاز چې په کلام الله کې موجود دی د هغه څخه خالي و. کوم وخت چې سوید د خپلو خبرو څخه فارغ سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل دا ښې خبرې وې، مګر زما سره تر دغه بهتره خبرې سته. عینا هغه خبره ورته وکړه چې په اول کې سوید وده صلی الله علیه و آله وسلم ته کړې وه. سوید په تعجب کې سو. د اول وار دپاره یو څوک ورته وایي چې زما سره تر دغه بهترې خبرې سته. په پخوا کې عادت داسې و چې یو چا به د لقمان خبرې واورېدې، دا یې نه سوی ویلی چې زما سره تر دې ښې خبرې سته. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلام الله ورته ووایه، د قرآن مجید آیاتونه ورته وایي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آیاتو د ویلو څخه فارغ سو، سوید هم وویل دا ښې خبرې وې، او دا جمله یې نه کړه پر اضافه چې زما سره تر دغه ښې خبرې سته. مګر پر دغه سربیره هم په دغه وخت کې ایمان نه راوړي، خو بیا په وروسته کې چې اسلام مدینې منورې ته داخل سو، سوید هم مسلمان سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه وفات سو. او څوک وایي چې د بعاث په جنگ کې د خزرج د قبیلې د طرفه ووژل سو، او قوم بیا ویل چې سوید مسلمان ووژل سو، والله اعلم. دوهم ایاس ابن معاذ چې نوی ځوان د یثرب د اوسیدونکو او د اوس د قبیلې څخه و. د ایمان راوړلو قصه داسې وه. په یثرب یا مدینه منوره کې پر یهودو سربیره د عربو دوې قبیلې اوسېدلې، چې یوه د اوس قبیله او بله د خزرج قبیله وه. او د دې دوو قبیلو په مابین کې به همیشه جنګونه کېده، او د اوس قبیله نسبت د خزرج و قبیلې ته د نفرو په شمېر یو څه کمه او لږ. او په دغه وختو کې چې د بعثت یا نبوت د 11 کال شروع وه، هلته په یثرب کې د دغه دوو قبیلو په مابین کې د دشمنۍ اورونه بل وه، چې دا د هغه مشهوره جنگ یعنی د جنگ بعاث د شروع مقدمه وه. په دغه وخت کې د اوس قبیلې چې د شمېر په حساب د خزرج تر قبیلې لږ وه، یوه ډله د مکې مکرمې و قریشو ته ولېږل چې د خزرج په مقابل کې زموږ سره اتحاد او اتفاق وکړي، زموږ معاهدین او کومکیان سي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډله خبر سو چې مکې مکرمې ته راغلې ده، نو ورغلی او ورته ویې ویل آیا تر دغه شي چې تاسې د هغه دپاره راغلي یاست ښه او بهتر شی در وښیم؟ هغو ویل هغه څه شي دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه رسول الله یم، الله جل جلاله زه خپلو بندګانو ته رالیږلی یم چې یوازې د الله عز وجل عبادت ته یې راوبولم او د هغه الله سره بل هیڅ شی شریک ونه بولي، او الله جل جلاله پر ما کتاب نازل کړی دی. بیا یې د اسلام احکام ورته بیان کړه او قرآن مجید یې ورته تلاوت کړه. ایاس ابن معاذ وویل یا قوم دا والله تر هغه بهتر دی چې د هغه دپاره راغلي یاست. یو نفر د دغه ډلې څخه چې ابوالحیصر ورته ویل کېده او نوم یې انس ابن رافع و، د خاورو څخه موټ ډک کړي او ایاس یې پر مخ په وویشتل او ویل دا ستا خبرې پرېږده، موږ د بل شي دپاره راغلي یو. ایاس چپ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه ولاړ سو. دا ډله بې له دې څخه چې د قریشو ملګرتیا لاس ته راوړي بېرته په خالي لاس مدینې منورې ته ولاړه. د دوی تر تګ لږ موده وروسته ایاس وفات سو او د مرګ په وخت کې یې حمد، تکبیرونه او تسبیحات ویل. بیا نو خلکو په دې کې شک نه درلودی چې ایاس مسلمان مړ سو. دریم ابو ذر الغفاري رضی الله تعالی عنه ورون ابو ذر رضی الله تعالی عنه اول نفر دی چې د مکې مکرمې د باندې څخه مسلمانېږي. حتی داسې هم ویل کېږي چې 5 نفر و چې مسلمان سو، خو په دې کې شک نشته چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د هغه اولو مسلمانانو څخه دی. د اسلام په شروع کې په اسلام مشرفه سوی دی. ابو ذر غفاري د غفار د قبیلې څخه او دا قبیله و مدینې منورې ته نږدې پرته وه. دا قبیله په غلا او لارنیولو سره مشهوره وه. دې قبیلې حرامې میاشتې حلالولې، یعنی په حرامو میاشتو کې هم جنگ او تجاوزونه کول. خو په خپله ابو ذر رضی الله تعالی عنه د هغه خلکو څخه و چې د شرک د اعمالو څخه بیزاره او موحد و. پر دې سربیره په حق دین پسې ګرځېدی. د مخه تر اسلام راوړلو یې الله جل جلاله ته لمونځ کاوه. خو د ابو ذر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو د قصې روایتونه یو د بل سره لږ څه فرق لري، او زه دلته هغه روایت را نقلوم چې امام احمد رحمه الله یې په خپل مسند کې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه په سند سره را نقلوي. امام احمد پس له ذکر کولو د راویانو وایي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه ویل زه، زما ورور انیس او زموږ مور د خپلې قبیلې څخه چې د غفار قبیله وه راووتو
او زموږ د قبیلې دا عادت و چې حرامې میاشتې یې حلالولې تر څو چې زموږ یو ماما ته ورکړو چې هغه د مال او عزت خاوند و. زموږ ماما زموږ عزت وکړي او ښه معامله یې راسره وکړه، خو د هغه د قوم زموږ سره حسد پیدا سو چې دا بیا څوک دی چې دلته راغله. او ما ته یې وویل کوم وخت چې ته د خپله اهله څخه راوتلې اونیس به دې خپلې کورنۍ ته پرېښی وای. په دغه وخت کې زموږ ماما راغلی، موږ هغه د ده د قوم حال ورته ووایه. داسې معلومېده چې د ده هم دغه فکر و. نو موږ ورته وویل هغه نیکۍ چې دې د مخه راسره کړې وې هغه دې عبث او ضایع کړې، بیا به هېڅکله ستا مخ ونه وینو. نو موږ هغه خپلو اوښانو ته ور ولاړ سو او خپل شیان مو پر بار کړ. ماما مو سر په پټو کې پټ کړی او ژړلې او موږ رهي سو. څو مکې مکرمې ته نږدې سو. ابو ذر رضی الله تعالی عنه و دغه سړي ته چې قصه ورته کوي ورته وایي ای وراره د مخه تر دې چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ووینم ما 3 کاله لمونځ کاوه. هغه ورته وویل چاته دې کاوه؟ ویل الله ته. بیا یې ویل د لمانځه په وخت کې دې کومې خوا ته مخ ګرځاوه؟ ابو ذر رضی الله تعالی عنه ویل هرې خوا ته چې به مې الله جل جلاله مخ برابر کړي، او د ماخوستن لمونځ مې د شپې تر اخره کاوه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې موږ و مکې مکرمې ته نږدې سو زما ورور انیس وویل زه په مکه مکرمه کې کار لرم، ته تر هغو زما انتظار کوه چې زه بیرته راځم. او دی ولاړ، خو ډېر وځنډېدی. کوم وخت چې راغلی ما ویل ولې وځنډېدې؟ ده ویل یو سړی مې ولیدی چې داسې دعوا یې کول چې الله جل جلاله دغه ستا په دین رالیږلی دی. وایي ما ورته ویل چې خلقو د ده په باره کې څه ویل؟ ورور مې ویل خلقو ویل چې شاعر ساحر او کاهن دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زما ورور انیس شاعر او انیس پسې زیاته کړه ما د کاهنانو خبرې اورېدلې دي، د هغو په قسم خبرې نه کولې، او د ده قول مې د شعر په ترازو کې واچاوه. په والله هېڅوک به دا ونه وایي چې دا شعر دی، په والله دی صادق دی او خلق درواغ وایي. ابو ذر وایي ما خپل ورور ته وویل ایا ته تر هغو زما انتظار کوې چې زه وسم او په خپله یې ووینم؟ ورور مې ویل هو، مګر د اهل مکې سره ډېر احتیاط کوه چې دوی د ده سره دښمني کوي او څوک نور پرېږدي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زه رهي سوم تر څو مکې مکرمې ته ورسېدم. هلته مې کتل یو ضعیفه سړی یعنی خوار او اسکېرلی سړی مې پیدا کړي او د هغه څخه مې پوښتنه وکړه هغه څوک چې تاسې وایاست د دینه اوښتی دي چیرې دي؟ سړي و ماته اشاره کړه او ناد یې کړه دغه دی د دینه اوښتی. د مکې خلق ټول را باندې راټول سوه، په ډبرو په هډوکو هر څه چې په مخه ورځي په هغه مې وهي تر څو چې بېهوښه ولوېدم. نه پوهېږم چې څه وخت راپورته سوم، خو داسې وم لکه سور منار، یعنې ټوله په وینو لړلې وم. وزمزم ته ورغلم، اوبه مې وچښلې او هغه وینې مې د ځانه څخه پرېوځي او بیا د کعبې شریفې تر پوښو لاندې سوم. ابو ذر رضی الله تعالی عنه و قصه اورېدونکي ته وایي ای وراره تقریبا یوه میاشت مې په مکه مکرمه کې تېره کړه او د خوړلو دپاره هېڅ شی نه لرم، فقط د زمزم اوبه څښم. تر داسې اندازې چاغ سوم چې نس مې ګونجې وکړې، یعنې خېټه مې پیدا کړه او په خپله سینه کې مې هېڅ لوږه نه حسول، تر څو چې د سپوږمۍ پر رڼا یوه روښانه شپه پر اهل مکه راغله او په دغه شپه کې الله جل جلاله پر اهل مکه خوب غالبه کړي. پر کعبه شریفه هېچا طواف نه کاوه بې له دوو ښځو. دغه دوې ښځې چې پر ما راغلې په دغه وخت کې یې په خپلو دعاوو کې اساف او نائله بلل. ما ورته وویل دا دوه څه صفت لري؟ دا خو هغه دوه زناکاره دي. ورونو د اساف او نائلې قصه خو مو د مخه درته کړې ده. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي دغه دوو ښځو په نارو او غالمغال شروع وکړه او ویل کشکې زموږ د نفرو څخه دلته یو څوک وایي او ښځې په دغه نارو کې د حرم شریف څخه وځي چې د هاخوا څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د غره د طرفه څخه راکښته کېده. دغه ښځې په مخه ورغلې، د ښځو څخه یې پوښتنه وکړه څه درته پېښه ده؟ ښځو ویل د کعبې شریفې تر پوښو لاندې یو د دینه اوښتی سړی دی. دوی ویل څه وویل؟ ښځې وایي داسې خبره یې وکړه چې خو نه پټه کېږي، یعنې ډېره لویه خبره یې وکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري راغله، حجر اسود یې مسح کړي، پر کعبه شریفه یې طواف وکړي او لمونځ یې وکړي. معلومه خبره ده چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د دغه لمانځه څخه پوه سو چې دا هغه د ده د مطلب سړی دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زه ورغلم او اول هغه څوک وم چې د اسلام په تحیه سره مې تحیه ورته وویل، یعنې ورته ومې ویل السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل علیک ورحمة الله. او ویل د کوم ځای؟ ما ورته ویل د غفار د قبیلې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس پورته نږ کښېښاوه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي ما د ځانه سره وویل لکه چې دا یې نه سوه خوښه چې ما د ځان نسبت د غفار و قبیلې ته وکړي. دا اراده مې وکړه چې لاس یې ونیسم، خو د ده ملګري چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عادت تر ما ډېر خبر وو او پوهېدی، زه منع کړم. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د څونه مودې څخه دلته اوسېږې؟ ما ویل تقریبا د 10 شپو او ورځو په مابین کې. نو ویل چا خواړه درکول؟ ما ویل خواړه مې نه درلوده، فقط د زمزم اوبه مې څښلې او زه په چاغ سوم، حتی خېټه مې وکړه او په سینه کې مې هم هېڅ لوږه نه ده حس کړې.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا مبارک اوبه دي او دا اوبه د وجه سړي غذا ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې نن شپه زه ودته خواړه ورکړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو وريک. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رهیس او زه هم ورسره ملګری شوم تر څو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو دروازه خلاص کړه او موږ ته د طائف د اسکو څخه په موټانو راکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي دا نو هغه اول خواړه وه چې ما په مکه کې وخوړه او څونه چې الله جل جلاله راته مقرره کړي وه هغو نه په مکه کې پاته سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل زه به یوې داسې مځکې ته بیول کېږم چې ډېرې خرماوې لري او زه ګمان نه کوم چې بل ځای دې وي بې له سره به. آیا ته ستا و قوم ته زما د طرفه تبلیغ او دعوت کوې؟ شاید الله جل جلاله په تا سره دوی ته نفع ورسوي او تا ته د دوی په سبب اجر او ثواب درکړي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي د مکې مکرمې څخه رهیس وم تر څو چې اونیس ته ورغلم. هغه راته وویل څه دې وکړه؟ ما ویل زه مسلمان سوم او د هغه سړي تصدیق مې وکړ. اونیس ویل زه هم نه غواړم چې بې له ستا د دین څخه بل دین اختیار کړم. زه هم مسلمان یم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق کوم. بیا موږ دواړه زموږ مور ته ورغلو. هغې ته مو خپل دین او حال ووایه. هغې ویل زه هم ستاسې د دین څخه مخالفت نه کوم، زه هم مسلمانه یم او هغه څه منم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وایي. نو موږ د دغه ځای څخه رهیس وو څو خپل قوم او د غفار قبیلې ته ورسېدو او هلته مو په دعوت شروع وکړه. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راسي زموږ د قوم ځینې خلک مسلمانان سول او ځینو ویل کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راسي موږ مسلمانان کیږو. کوم وخت چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغلی هغه نورو پاتو خلقو هم ایمان راوړي او بیا د اسلم قبیله چې وغفار ته نږدې وه راغله. ویل یا رسول الله موږ هم پر هغه شي ایمان راوړی دي کوم چې زموږ ورونو پر راوړی دي. د اسلم قبیله هم مسلمانان سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله. ورونو اوس به تاسې په دغه قصه او هغه قصه کې چې ما په هغه اول نشر سوي سیرت کې بیان کړې ده یو څه فرق ووینئ، خو په حقیقت کې دا فرق نه دی ځکه د هغې قصې جزئیات ټوله په دغه قصه کې راتلی سي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه څنګه د ابن الارقم و کور ته ورغلی او څنګه یې اسلامي تعلیم حاصل کړي. خو د دې وار په قصه کې چې ما هغه تفصیل او جزئیات پرېښول هغه په دې سبب چې دا وار مې فقط د حدیث شریف لفظ را نقل کړي، خو قصه ان شاء الله هغه قصه ده والله اعلم. څلورم طفیل ابن عمرو الدوسي چې پوه هوښیار شریف شاعر او معتبره سړی د دوس د قبیلې رئیس او مشر و. د ده قبیله ډېره لو او د یمن پر ځینو منطقو امره وه. دغه طفیل ابن عمرو د بعثت په 11 کال کې د حج یا عمرې دپاره مکې مکرمې ته راغلی. د مکې مکرمې قریش د ده تر رارسېدلو دمخه د ده استقبال او ښه راغلي ته ور ووته. د ده یې ډېر احترام او اکرام وکړ ځکه د لوی قبیلې مشر او سردار او په اول ملاقات کې یې ورته وویل یا طفیل ته زموږ وطن ته راغلی خو پام کوه په موږ کې یو لوی ساحر پیدا سوی دی چې موږ یې سره پاشلي او جلا کړي یو. د ده په خبرو کې سحر پروت دی. زوی او پلار سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي. موږ پر تا او ستا پر قوم د هغه څه څخه بیریږو چې موږ ته یې راپېښ کړي دي. مه ته خبرې ورسره کوه او مه د ده خبرې اوره. هر چا چې د ده خبرې اورېدلې دي د جادو تر تاثیر یې لاندې سوی دی. دا د قریشو عادت و هر څوک چې به مکې مکرمې ته راغلی دوی به د مخه بیراوه، خاصتا که به هغه څوک د عربو د قبیلو مشر او سردار و ځکه قریشو نه غوښته چې څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د اسلام خبرې واوري. نو طفیل ته هم وویل چې ډېر احتیاط وکوي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې وانه اوري. طفیل هم ډېر وبېرېدی. طفیل وایي دونه یې دا خبرې راته وکړې چې د ځان سره مې دا فیصله وکړه چې د ده څخه به هېڅ شی نه اورم او نه به خبرې ورسره کوم. په سهار کې چې مسجد الحرام ته تلم په غوږو کې مې پنبه کښېښول دا د دې لپاره چې په خطا کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې راڅخه وانه اورېدل سي. نو کوم وخت چې مسجد الحرام ته راووتم ومې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې سره ولاړ دی او لمونځ کوي او په لمانځه کې په لوړ اواز قرائت وایي. زه طواف کوم او ده ته ګورم خو شی نه اورم ځکه غوږونه مې په پنبو پټ دي. خو د الله جل جلاله خوښه وه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې شی واورم او هغه مې ښې خبرې واورېدې. نو مې د ځانه سره وویل یا طفیل ته هوښیار سړی یې، پوه، فصیح او شاعر یې، د ښه او بد فرق در باندې کېږي، صحیح او غلط سره پېژنې. تر دغه نو زیات د انسان دپاره څه شي پکار دي او اوس بیریږې چې خبرې وانه اورم او بیا د قوم مشر یې ستا سره بیره نه ده پکار. غوږ ورته ونیسه. کې خبرې ښې وي قبول یې کړه او کې خبرې عبث او بېهوده وي پرېږده.
نو یو څه انتظار وکړي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته رهي سو. زه هم په پسې سوم تر څو چې کور ته ننوتم. زه هم پسې ورغلم او هلته مې د خپل راتګ قصه ورته وکړه. دا مې هم ورته وویل چې خلقو څونه ستا څخه او ستا د خبرو د اورېدلو څخه بېرولي وو، تر داسې اندازې چې غوږونه مې په پنبو بند کړل او بیا مې ستا د څه خبرې واورېدې او اوس دغه ستا خبرې او کار و ما ته بیان کړه. دغه ستا د دین خبرې راته وکړه، قرآن راته ووایه. طفیل وایي په والله هېڅکله مې تر دغه شی خبرې نه وې اورېدلې او نه مې تر دغه د عدل کار لیدلی و. اسلام مې په زړه کې ځای ونیوی او زه مسلمان سوم. د شهادت کلمې مې وویلې. سبحان الله. د دوس د قبیلې رئیس ایمان راوړي، دا څونه لوی کامیابي ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډېر په خوشحاله سو. دا خبر په مکه مکرمه کې نشر سو چې طفیل مسلمان سو. قریش وارخطا سو چې د دوس د قبیلې رئیس، هغه چې په عربو کې ډېره لوی قبیله ده، ایمان راوړي. او ژر و طفیل ته راغله ویل یا طفیل الصبات، یعنې د دینه واوښتې؟ طفیل ویل یا، بلکې مسلمان سو. او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قریشو غوښته چې ویې بیروي، ویل موږ دې وژنو. طفیل ویل والله که تاسې ماته آزار راکړئ د دوس قبیله به تاسې پرې نږدي، څوک ما وهلی یا وژلی سي. د دوس ټوله قبیله پر ما ولاړه ده. بیا نو طفیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله هر قسم چې ستا خوښه وي امر مې کړه. که غواړې چې ستا سره پاته سم حاضر یم، که غواړې چې خپل قوم ته ولاړ سم هم ستا خوښه ده. سبحان الله. د اولې لحظې څخه چې ایمان زړه ته ننوتی مطلق اطاعت یې قبول کړي، تر هر څه تېر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا خپل قوم ته ولاړ سه او قوم دې اسلام ته دعوت کړه. طفیل ویل هو زما قوم زما اطاعت کوي، زه به ولاړ سم او هغه به اسلام ته دعوت کړم، خو ته الله عز وجل ته دعا وکړه چې ما ته یوه علامه راکړي چې قوم مې تصدیق وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه او دی رهي سو. د شپې پر لارې رهي دی چې یو نور او روښنایي د دوو سترګو د مابین څخه راوځي او لار ورته روښانه کوي. دا هغه علامه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا په سبب الله عز وجل ورکړه. ده ویل الهي نه غواړم چې په مخکې مې یو شی جوړ سي، دا به خلق وایي چې د بوتانو عبادت پرېښاوه، هغو دغه په وکړه. ولې دا هم عجبه ده چې یو څوک رهي وي او د مخه څخه یې روښنایي راوځي. د خلقو د خبرو دپاره لار پیدا کېږي. د الله عز وجل په اراده دغه روښنایي د ده د مخ څخه د ده قمچینې یا چلاخې ته نقل سوه. هغه قمچینه چې ده به د اوښ د تګ دپاره ښورول، د هغې څخه نور او روښنایي راوتل او د لار په لیده. کوم وخت چې طفیل و خپل قوم او قبیلې ته ورسېدی او خپل کور ته ننوتی، هلته خپل اهل او کورنۍ پر راټول سوه. ښځه، مور، پلار، خویندې او وروڼه ټول ورته راغلل. مګر طفیل ورته وویل زما مخ او زما خبرې پر تاسې حرام دي تر څو تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دین ته داخل نه سئ. هغو ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین څنګه او څه شي دی؟ طفیل اسلام او د هغه عقیده ورته بیان کړه او د طفیل هغه نږدې دوستان او اقربا ټول و اسلام ته داخل سو، مګر قوم یې په ایمان راوړلو کې ځنډ وکړي. خو طفیل په خپل قوم او قبیله کې خلق و اسلام ته دعوتوي او دې دعوت کلونه په بر کې ونیوه، څو په آخر کې یې ټول قوم مسلمان سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته یې ټول قوم د بیعت لپاره مدینې منورې ته راوستل. د طفیل د اسلام راوړلو په سبب د دوس ټوله قبیله مسلمانان سو. دا کار په اسلام کې لوړه درجه، عالي مقام او ډېر ثوابونه لري چې د یوه سړي د کوښښ او دعوت په نتیجه کې پوره قبیله مسلمانېږي. مګر د ده د دعوت پوره کامیابي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته و. د حدیبیې تر صلح وروسته یې په داسې حال کې مدینې منورې ته هجرت وکړي چې 80 یا 80 کوره د ده د قومه هم ورسره وه او په اسلام کې ډېر ښه امتحان ورکړي او د یمامې په ورځ شهید ووژل سو. انا لله و انا الیه راجعون. پنځم ضماد الازدي دی د یمن د از د قبیلې څخه و او د پر ځینو عصبي مریضانو او لیونیانو دم او چوکاوه. یو وخت مکې مکرمې ته د حج یا عمرې دپاره راغلی. هلته یې د مکې مکرمې د بېباکانو او ناپوهانو څخه واورېده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم لیونی دی. نو ده د ځان سره وویل که زه به دغه سړي ته ورسم او دم پر وکم، شاید الله عز وجل یې زما د دم په واسطه جوړ کړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه پر دغسې مرضو دم کوم، آیا غواړې چې دم در باندې وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. ضماد الازدي ویل دغه جملې بیا راته وویل
رسول الله صلی الله علیه و وسلم 3 واره نور ورته تکرار کړ. زما ویل د کاهنانو خبرې مې اورېدلې دي، د ساحرانو خبرې مې اورېدلې دي، د شاعرانو شعر مې اورېدلې دي، خو دا ستا په قسم خبرې مې نه دي اورېدلې. د بحر تر قاموس لوړې دي. لاس راکړه چې پر اسلام بیعت درسره وکم او بیا یې بیعت وکړي او مسلمان سو. دغه قسم رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه موده کې پر ډیرو افرادو او اشخاصو په انفرادي ډول اسلام عرض کړی دی. لکه څرنګه چې د قبیلو جواب منفي و، دغه رنګه د افرادو جوابونه هم منفي و، خو د ځینو جواب به ډیر شدید او زړه دردونکی و. د هغو بیانولو او ذکر کولو ته ضرورت نه وینم، خو فقط دغه یوه قصه د مثال او نمونې پر قسم درته بیانوم. یو نفر چې د عربو د پهلوانانو څخه و، چې نوم یې رکانه و، لوی او مشهوره غیږباز و. چا نه وغځار کړی. ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغلی، ویل یا محمد ته وایې چې زه نبي یم، که دې زه غځار کړم ته صادق یې. سبحان الله، د نبوت او غیږبازۍ سره څه؟ خو دا د دې خلقو جهالت و. رکانه لوی پهلوان دی، چا نه دی غځار کړی، وایي که دې زه غځار کړم ته صادق یې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل ښه دی، اول ولاړ سو. په لږ وخت کې یې رکانه غځار کړي. رکانه په تعجب کې سو، د اول وار لپاره غځارېږي، تر اوسه چا نه دی غځار کړی. ویل یو وار بیا راسه، بیا ورغلی، بیا یې غځار کړي. ویل یو وار لا بیا راسه، بیا ورغلی، درېیم وار یې بیا غځار کړي. ویل والله دا عجبه خبره ده، مګر تر هغو ایمان نه در باندې راوړم چې دغه درخت خبرې ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د درخت څخه پوښتنه وکړه چې زه څوک یم؟ درخت ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. د رکانه په حضور هغه درخت هم خبرې وکړه. رکانه ویل والله ته ساحر او جادوګر یې. دا د دغه یوه نفر حال و. کفارو ته یوازې دا نه چې قرآن مجید معجزه وه، بلکې معجزات، داسې معجزې چې په سترګو لیدل کېدې، خو بیا یې هم ایمان نه راوړي.